السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که درمنو ملګرو ټیچ تیکتیکس چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله عبید یم. نن به زموږ او تاسو د مایکروسافټ ورډ پروګرام شپږم درس وي. نننی درس کې موږ او تاسو د هوم ټیب څخه شروع کوو. موږ او تاسو به راسه خپل کمپیوټر کې به د ورډ پروګرام را خلاص کوو. کله چې موږ او تاسو د ورډ پروګرام را خلاص کړئ نو موږ او تاسو به راسو د فایل کم درسونه چې واخو موږ او تاسو مخکې خلاص کړي نو نن به ان شاء الله شروع له هم څخه کوو. دا چې په هم کې څه درسونه دي څه موضوعات دي پکښې کې نو انشاءالله هغه به ټول په ترتیب سره ووایو. لومړی موږ او تاسو راځو شروع د کټ و کاپي او پیسټ څخه کوو. نو موږ او تاسو راځو دلته یو څه ساحه خط به انتخاب کړو. دا خط ته له نورو سره توپیر ورکړو تر څو پورې دا خط وروسته راته معلوم سي. اوس زه راځم دا خط له دې ځایه کاپي کوم یا یې کټ کوم. که چیرې کاپي کوم خو پر اصلي ځای باندې هم کاپي پاتېږي او نوي ځای ته هم انتقالېږي. یعنې که چیرې زه اوس دلته پیسټ بټن ماته به دا خط دلته هم ځای پر ځای شوی او لومړی ځای کې چې چیرې و هغلته هم ځای پر ځای شوی دی او په خپل ځای کې پروت دی. که موږ راسو دا له دې ځایه کټ کړو نو کټ یې بیا مکمل انتقالوي. پر اول ځای به یو شی هم نه پاتېږي. ولې نه وایي چې هر ځای موږ پیسټ بټن کلیک کړو نو بیا په نوي ځای کې موږ تاسو ته ښکاره کېږي. له اول ځای څخه به انتقال شي چې همدغه د کټ او د کاپي ترمنځ فرق دی. او پیسټ بیا دا کار کوي چې موږ تاسو ته کټ شوی یا کاپي شوی شی ځای پر ځای کوي. لومړی به موږ تاسو یو شی کاپي کوو یا بیا کټ کوو. وروسته چې کله موږ تاسو د پیسټ بټن ووهو نو د پیسټ بټن سره به هغه راته ځای پر ځای کېږي. پیسټ کې د خطه څو ډوله پیسټ دی. زه راځم دې خطه باندې یو څه تغیرات اپلای کوم تر څو پورې دا لا هم ښه معلوم شي. اوس دا خط دی. دا خط زه کاپي کوم. کله چې کاپي کوم نو په پیسټ کې موږ څو ډوله اپشنونه لرو. موږ تاسو به راسو پیسټ به راخلاص کړو. لومړی کیپ سورس فارمټینګ دی. که چیرې انتخاب وي نو د کاپي په هغه شکل ښودل کېږي څنګه چې اصلي خط دی. اوس که چیرې زه دلته کلیک کوم نو زموږ ستاسو اصلي خط په داسې شکل کې دی او کاپي هم ورسره په همغه شکل کې دی. زه بیرته کنټرول زیډ کوم یا شاته ځم د پیسټ دوهم ډول ګورم. د پیسټ دوهم ډول کې راته لیکلي دي مرج فارمټینګ. دا راته دوه ډیزاین یو ځای کوي. اوس که راس موږ په دې حالت کې دلته خط ولیکو نو زموږ د دې حالت ډیزاین په همداسې شکل کې ده. ولې کوم خط چې موږ کاپي کړی دی د هغه ډیزاین له دې څخه جلا ده. نو کمپیوټر دغه دواړه ډیزاینونه سره یو ځای کوي او نوی ډیزاین ځینې جوړوي. زه دا کلیک کوم. کله چې کلیک کوم اوس تاسو ورته وګورئ په دې خطه کې دغه بولډ و ایټالیک و انډرلاین دا د کافي له خطه څخه پاته دي. ولې رنګ و د خطه اندازه دا بیا د دغه نوي ځای چیرې چې موږ پیسټ کوئ د هغه ځای څخه پاته. یعنې دا دواړه ډیزاین یې سره ګډ کړو. یو څه شیان له یوه ډیزاین څخه راواخلو یو څه شیان له بل ډیزاین څخه او موږ ته یې ځای پر ځای کړو. که مو چېرته دا نه څه خوښ بل ډیزاین موږ دلته فکچر لرو. دا که بیا چیرې موږ تاسې کلیک کړو نو کافي ځینې اخلي او دا کافي د تصویر په شکل سره ږدي. اوس په دې کافي کې هېڅ تغییر نه راتلی او دا د تصویر په شکل سره راته ځای پر ځای شي. که مو دا هم نه څه خوښ نو بیا وروستۍ برخه کې موږ او تاسې کیپ ټکسټ اونلی لرو. که چیرې موږ کلیک ورباندې وکړو نو ساده خط راته راخلي. کوم ډیزاین چې لومړنی خط لري نو هغه ډیزاین هېڅ راخلي نه او موږ ته یوازې ساده خط له همغه ساحې سره اخلي. موږ تاسې کلیک کوو له هغه ساحې څخه یوازې ساده خط راته راواخیستی او ډیزاینونه یې مکمل پر خپل ځای باندې پاتې سو او نه یې راته راواخیستله. بله موضوع پیسټ سپیشل ده. پیسټ سپیشل کې موږ تاسو په مختلفو طریقو سره کولی شو دا خپل خط پیسټ کړو. زه دلته کلیک ورباندې کوم. اوس په کومه طریقه سره چې ته غواړې په همغه طریقه یې پیسټ کولی شې. زه مایکروسافټ ورډ پروګرام انتخابوم. چې مایکروسافټ ورډ پروګرام کې دا خط راته پیسټ ځي. دلته ایکن هم ورسره انتخابوم تر څو د ایکن په شکل سره وښودل شي. نو هر ډول ایکن چې تاسو خوښ شي هغه ایکن ورته انتخاب کوئ اوکې کوئ. اوس مو کله اوکې کوئ نو دا خط به پیسټ شي په همدغه ایکن کې. اوس موږ تاسو ته دلته یو ایکن جوړېږي. دغه ایکن کې موږ تاسو ته خط پیسټ کېږي. ایکن جوړ شو. اوس که چیرې زه راسم دا خط مې په کار وي نو خط بیا دا ایکن راخلاصوم. ایکن چې کله زه راخلاص کړم ماته د ورډ پروګرام خلاصېږي او دغه خط به په همدغه ورډ پروګرام کې ځای پر ځای شوی او پیسټ شوی به وي. چې دا که چیرې موږ تاسو نه غواړو چې ایکن راواخلو بیا همداسې هم راخیستی شو. موږ تاسو به راسو دلته پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل داسې رالو پروګرام به انتخاب کړو او اوکې به کړو. لینک به نه کلیک کوو. ډسپلی از ایکن به نه کلیک کوو او اوکې به کړو. کله چې مو اوکې کوئ نو موږ تاسو ته به راواخیستل شي. ولې که موږ تاسو غواړو تغییر پکښې کې راولو نو موږ تاسو بیا مجبور یو دلته دوه کلیک ورباندې وکړو تر څو پورې موږ ته هغه اصلي ورډ پروګرام راخلاص شي او په هغه کې بیا تغییر پکښې کې راولو. سیټ ډیفالټ پیسټ. سیټ ډیفالټ پیسټ کې موږ تاسو کولی شو د پیسټ د شارټکټ لپاره او د کلیک کولو لپاره د کافي یا د پیسټ کولو ډول انتخاب کړو چې په کوم ډول دې راسي. موږ تاسو به راسي دلته سیټ ډیفالټ پیسټ به ورباندې کلیک کړو. کله چې مو کلیک کوئ نو په دې صفحه کې به یو څه لاندې ولاړ شو. دا همغه صفحه ده کوم چې موږ تاسو په فایل کې ویلي چې موږ دلته د ورډ ټول تنظیمات د اپشن وو. نو همدغه اپشن ته راځو. کله چې موږ دا کټ و کاپي ته راورسېدو نو په څو حالته کې کټ و کاپي دی. سیم ټو سیم ډاکومنټ دی یا بټوین ټو ډاکومنټس دی هر رقم چې و. نو موږ تاسو راځو دغه لومړی ورته انتخابوو
پیسټینګ ویت د سیم ډاکومنټس په دغه یو ډاکومنټ کې که چیرې موږ یو شی کاپي کوو نو هغه دې څنګه بیا راته پیسټ شي. زه فرض کړئ دلته ورته وایم سکیپ ټکسټ اونلی او اوکې کوم یې. اوس که چیرې زه د کنټرول وي بټن ووهم نو ماته به یوازې خط راخلي او ډیزاین به یې نه راته راخلي، او که پر دې ځای ساده پر دې پیسټ باندې کلیک وکوم نو هم همداسې به راته راخیستل کیږي. که زه غواړم چې ورته غیر کړم نو سیټ ډیفالټ پیسټ ورته راځم او دلته کافي ان پیسټ کې دلته ورته انتخابوم سکیپ سورس پرمټینګ اوکې کوم یې. اوس چې کله زه اوکې کوم اوس زه کله کنټرول وي بټن ووهم نو ماته به مکمل ډیزاین سره همغه خط ږدي، او که راسم دلته دا ځای ورباندې کلیک کړم نو بیا به هم ډیزاین سره همدغه خط راته ځای پر ځای کوي. بله موضوع زموږ ستاسې فارمټ پرنټر ده. دلته موږ او تاسې کولی شو د یوې لیکنې ډیزاین بلې لیکنې ته ورکړو. دا لیکنه ده زه انتخابوم، کله چې مو دا لیکنه انتخاب کړئ یا کلیک مو ورباندې وکوئ نو فارمټ پرنټر را خلاص کړي. اوس چې هر ځای ته ته غواړې کومې لیکنې ته ډیزاین ورکړې نو صرف هغه لیکنه انتخابوه. بیا فارمټ پرنټر راخم بیا یو لیکنې ته ډیزاین ورکوم نو کله چې زه دا لیکنه انتخاب کوم چې کلیک یې لکم اتومات شکل سره به دا لیکنې ته همغه ډیزاین ورکول کېږي. بیا فارمټ پرنټر راخو په هره برخه کې ستاسو خوښ وي نو هغه ځای ورته انتخاب کړئ او کله چې تاسو کلیک پرېږدئ اتومات شکل سره به د لیکنې ډیزاین همغه شکل ته واوړئ کوم شکل ته چې تا غوښتل واړوئ. له کلیپبورډ ټرایبون څخه وروسته زموږ او تاسې بله موضوع به فونټ ټرایبون وي. په فونټ ټرایبون کې موږ او تاسې کولی شو د خطه ځینې تنظیمات ترسره کړو. فرض کړئ لومړی راځو دلته او انتخابوو د خطه ډیزاین، ورته چې کوم ډیزاین ستاسو خوښ وي په همغه ډیزاین کې خطونه انتخابولی شئ. د انګلیسي ژبې لپاره به ډیزاینونه ټول تاسو ته مخکې له مخکې موجود وي، ولې که تاسو غواړئ چې د پښتو ژبې ډیزاینونه راواخلئ نو تاسو باید هغه ډیزاینونه ډاونلوډ کړئ او یا د کومې سی ډي یا بل څه څخه انسټال کړئ. ولې د انګلیسي لپاره که کوم ډیزاین ستاسو په کار نو ټول ډیزاینونه موجود دي. هر ډیزاین ستاسو کارول غواړئ نو همغه ډیزاین انتخاب کړئ، ستاسو خط به همغه شکل ته ورسره واوړي. په سایز کې موږ او تاسو خطه ته اندازه ورکولی شو. د خطه اندازه له 8 څخه نیولې ان تر 2 اویا پورې په دې ځای کې اندازه ورته ورکولی شو. که مو چېرې تر 2 اویا هم غټه اندازه غوښتل نو بیا موږ راځو دلته او ورته لیکو. فرض که زه 90 اندازه لیکم، کله چې زه د انټر بټن ووهم نو اتومات به دا زما خط 90 اندازې ته واوړي. که غواړئ چې خط کوچنی کړئ نو له دې ځای هم کولی شئ له دغه کوچنۍ ای څخه به خط درته کوچنی کېږي او دا په اندازه کې چې غټه ده له دغه ای څخه به بیا خط درته غټېږي. خط غټول غواړئ که کوچنی کول غواړئ نو له دې ځای څخه په اسانه طریقه سره ترسره کېږي. په بورډ کې موږ تاسو کولی شو د خپل خط ته یو څه ډبلوالی ورکړو. له عادي حالت څخه به دا بیا یو څه ډبل ښکاره کېږي. دا هر څه شارکټ لري، صرف راس موس ورباندې پرېږدي. د موس پرېښودو سره سم به تاسو ته شارکټ ښکاره شي. لکه د بورډ دا کنټرول بي ده. همداسې ایټالیک کې موږ تاسو کولی شو د خطه ته یو څه کوږوالی ورکړو چې د خط بیا یو څه کوږ راته ښکارېږي. او انډرلاین کې کولی شو خطه ته لاندې لیکه ورکړو، خط بیا لاندې یو لیکه لري او موږ تاسو ته به ښکاره کېږي. د انډرلاین تنظیمات هم کولی شو له دې ډولو څخه چې مو هر ډول خوښ وي نو همغه ډول سره انتخابولی شئ. که مو چیرې نه وي خوښ نو بیا ورته انتخابوو نن. که چیرې نن انتخاب یې انډرلاین به بیا نه ښکاره کېږي له خطه سره. په کالر کې موږ تاسو کولی شو د انډرلاین لپاره رنګ بدل کړو، نو هر رنګ چې مو خوښ شو همغه رنګ ورته انتخاب کړئ، همغه رنګ به بیا دغه انډرلاین درته ښودل کېږي. مور انډرلاین ته چې راسئ صرف همدغه تنظیمات دي. فقط دلته د خطه لوړ نور تنظیمات هم دي، لکه د خطه ډولونه دي بولډ و ایټالیک د اندازې دي چې دا مخکې موږ تاسو ویلي دي. د انډرلاین مربوط موږ تاسو دلته لرو. دا د انډرلاین سټایل ده، کوم سټایل چې مو خوښ هغه انتخابولی شي. او دا د انډرلاین کالر د دواړه همغه تکراري موضوعات دي کوم چې موږ تاسو وویل. د انډرلاین څخه وروسته سټریکټ رو ده، دا بیا خطه ته پر منځ باندې یو لیکه ورکوي. موږ تاسو یې کلیک کوو یا به د خطه پر منځ باندې یو لیکه کش شوي. که مو نوی انتخاب پرېږدئ بیا به دا لیکه نه ورته ورکوي. سبسکریپټ او سوپر سکریپټ دلته موږ تاسو کولی شو چې یو عدد د بل عدد لپاره توان یا ضریب وګرځوو. موږ تاسو راځو دلته اوس که موږ تاسو سبسکریپټ ورباندې کلیک کړو نو د دوه عدد یې کوچنی کړئ او د ایکس لپاره یې د ضریب پر ځای باندې وګرځوئ. ولې که موږ تاسو راځو د توان پر ځای وګرځوو بیا موږ تاسو عدد انتخابوو او سوپر سکریپټ ورته کلیک کوو. کله چې یې کلیک کړو نو د دوه عدد کوچنی کېږي او د ایکس سر خواته پورته کېږي تر څو پورې د ایکس د توان پر ځای باندې راسي. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځای پورې په دې هیله چې ویډیو به نورو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل به سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې وخت پر وخت تر تاسو پورې در ورسېږي. تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.